سلامونه ونیدي زه مسافر له افغان ټک په لحاظ تاسو په چوپړ کې حاضر یم. د ویډیو شروع کولو نه اوله کې ټولو هغو ملګرو سره ګزارش دی کوم چې نوي راغلي دي او زموږ ویډیو ګوري نو اول د زموږ فیسبوک صفحه لایک کړي، پس له هغې صفحه باندې کلیک وکړي او همداسې زموږ د یوټیوب چینل هم دې سبسکرایب کړي او زموږ ویډیوګانې خپل ټولو ملګرو سره شریک کړي. نن زما موضوع دا دی چې څنګه کولی شو چې یو څوک موږ ته واتساپ کې میسج وکړي او هغه موږ ریډ کړو یعنې ولولو خو هغه زموږ ملګری پرې پوه نه شي. نو اول به موږ خپل واتساپ کولاو کړو، پس له هغې به سیټینګ ته لاړ شو، بیا به موږ اکاونټ باندې به کلیک وکړو، پس له هغې به پرایوسي باندې به کلیک وکړو، بیا به ښکته راشو. دلته یو آپشن دی ریډ ریسیپټس، په دې باندې به موږ کلیک وکړو. په دې چې کله کلیک وکړو نو دا به ان کلیک شي او پس له هغې اوس چې کله موږ ته څوک میسج کوي او موږ هغه میسج وموللو نو هیڅوک پرې نه پوهېږي آیا موږ دا میسج ریډ کړی دی او که نه. هیله کومه چې دا آپشن به ستاسو ډېر خوښ شوی وي او که چیرې زموږ دا ویډیو ستاسو خوښه شوي وي نو پلیز زموږ دا ویډیو خپل ټولو ملګرو سره شریک کړئ او زموږ پیج لایک کړئ او سبسکرایب کړئ. زموږ هره ویډیو خپل ټولو ملګرو سره شریک کړئ. که چیرې تاسو څه مشکل لرئ نو پلیز موږ ته کومنټ وکړئ، موږ ته میسج وکړئ، نو انشاءالله افغان ټک پوهنې اداره به تاسو سره مرسته وکړي او کوښښ به وکړو چې ستاسو مشکل ته ځواب درکړي او ستاسو مشکل حل کړي.